بیا د اختر د مونځ طریقه اسانه طریقه کوم چې بدی خاص کر زمونږ د منطقو کې کېږي او دا راجحه ده یو څو طریقې نور هم پکې دي لیکن کومه چې کېږي هغه دا ده چې په اول تکبیر کې اول رکعت کې 7 تکبیر دي او په دویم کې بیا 15 تکبیر دي یعنی کله چې امام الله اکبر وکړو اول الله اکبر د دینه بعد سبحانك اللهم ولا اله غیرک پورې سړی وایي د دینه بعد بیا امام تکبیرات وی وزلی الله اکبر الله اکبر وزلی به وی دا به سړی وی دا غینه بعد بیا امام قرات شروع کوي الحمدلله شروع کوي به تبه مسره وی دویم رکعت چې را پاسيږي التبه سبحانه خو نه دویم رکعت کې نو را پاسېدو سره بیا 15 تکبیر دي دا به سړی وی همدغه رنګ په دې تکبیرونو کې لاسونه چې ګول د نبی صلی الله علیه وسلم نه خپل ثبوت نه لري لیکن د بعض صحابو نه لري کچا وکلم نه بعض صحابو عمل له او کچا وم نکلل نس خبره بده کې نشته دی ځکه بده کې اکثر بعض خلک حیران شي څوک جګي او څوک نه جګي خبره شي څوک جګ نه کی ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثبوت نه لري او کچا وکلل نه مانعات نشته ځکه د بعض صحابو نه هغه ثبوت لري هر کله چې د اختر منځو شي د دې سره دا خبره هم مهمه واوري چې د اختر ورځ ته زنانه وتل دا مهمه ده نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې دا او باسي حتی وي هغه زنانه چې هغه ماهانه بیماری لري بیمار هم وي هغه متلی شي هغه به مونږ نه کوي لیکن دعا د مسلمانانو دعا ته ځان حاضر کی ګورې بیمار زنانه باندې منځ عبادت نه دلته چې زین دینه معلومیږي د ډیر اهتمام د وجه نه د نبی صلی الله علیه وسلم چې ګور هغه دې لاړ شي او دعا کې خو شرکت وکي منځ به نه کوي وسره نو باید چې موږ خپل زنانه هغه منع نه کو خو به دې شرط چې په حجاب او پرده کې لاړ شي ډول سینګار او دې شیانو کې لاړ نشي ساده لاړ شي ځکه بهر ته وځي زنانه لره په کار راشي بهر ته وځي ساده لاړ شي خپل خاوند ته ډول سینګار وکړي او نه دا چې بهر ته وځي او بیا ډول سینګار کوي که چېرته یو زنانه لاړه نشي نو بیا په کار دا د خدای شي هغه په کور کې 2 رکعات وکړي شل او ځان دې بس هغه نفري دي بل آداب دې ورځو نه غدا دي کله چا وسو شي هغه پیدا لاړ شي عیدګاه همدغه رنګي بل ادب غدا دي چې کله چا وس کېږي لاره بدل کی په یو لاره باندې راغلی په بل باندې لاړ شي